سره څومره مزیدار خوند کوو شاسوار چې اجامت کوي نوبت کوي جهانګیر ورباس خان دواړه ژوندي دي څوک چې صفت ته سنجیدت کوي نوبت ډېر. السلام علیکم، زه منظور تاثیر د ارمان ټي وي په شیشه باندې تاسو وړاندې حاضر یم. اوریدونکو مونږ خپل چینل حسن دروال آفیشل هغه دی خو یعنې وقاص ارمان صاحب مونږ خواته راغلی دی غدا فرمایش چې دا پروګرام را جوړ کړی. دا پروګرام مونږ را جوړ کړی دی په خپل کلي کې ناست یو او لومبی دا خبره چې د اختر ورځ د ټولو مسافرو اوریدونکو کتونکو ته زمونږ د طرف نه ناستو ملګرو د طرف نه سپیشل اختر مبارکي. ما سره په څنګ کې نادان صاحب ناست دی چې د څه تعریف محتاج نه دی، خسته لیک کوي، خسته غزل لیکي، خسته شعر لیکي. بل ما سره په څنګ کې خسته شاعر بهار تنها صاحب ناست دی، ښکلي شاعري کوي او اکثر زور په نظم باندې راوړي. مونږ سره بل شاعر خوا کې ناست دی سجاد تنها صاحب، آزاد کلام لیکي، ډېر زبردست کلام لیکي. هغه تاسو سره پوښتنه کوم خسته غزلې خسته شعرونه به هم آینه تاسو باندې زورم. نادان صاحب سلامونه مې قبول کړه. وعلیکم سلام منظور تاثیر صاحب، ډېره زیاته مهرباني، زیاته مننه او ټولو مسافرو ته د اختر مبارکي وایم. حضرت ته سلام وایم او سیاب ته او عادل د موږ ښه مرګلی او ښه ورور مې او سلامونه یې رالیږلي ما ته مې کشر ورور وي هغه ته سلامونه. ډېره زیاته مهرباني، زیاته مننه. نادان صاحب دې وخت کې اورېدونکي ستاسو د شعر منتظر دي، نو په پروګرام کې به راته څه ویل غواړي؟ پروګرام کې به ته یو دوه درې شعرونه ووایم نوي دي چې چاویل چې ښکلو کې وفا راځي، چاویل چې ښکلو کې وفا راځي، توبه مې د قیامت په خامخا راځي. ډېر ښه. چاویل چې ښکلو کې وفا راځي، توبه مې د قیامت په خامخا راځي. چې په کم چم کې به تمام شپه ذکرونه کېدل تاثیر صاحب جی، چې په کم چم کې به تمام شپه ذکرونه کېدل د هغه چم نه اوازونه د ګناه راځي. ډېر ښه. توبه مې ده قیامت په خامخا راځي. چې زه ماشوم هر اختر ته به خوشحاله چې زه ماشوم هر اختر ته به خوشحاله ما اوس چې زلمی شوم اوس په هر اختر جړا راځي. ډېر ښه. توبه مې ده قیامت په خامخا راځي. یاره په اور د جهنم دې ودرولی یم تاثیر صاحب، یاره په اور د جهنم دې ودرولی یم او دغه رقیب چې دې تر څنګه په مسکا راځي. ډېر ښه. توبه مې ده قیامت په خامخا راځي. یو دوه درې شعرونه نور دي چې ما نه چې نفرت کوي نو بد کوي. ډېر ما نه چې نفرت کوي نو بد کوي، رقیب سره چې محبت کوي نو بد کوي. ډېر ښه. ما نه چې نفرت کوي نو بد کوي، رقیب سره چې محبت کوي نو بد کوي. ګیري ورسره څومره مزیدار خوند کوو شاسوار چې اجامت کوي نو بد کوي. ډېر ښه. ګیري ورسره څومره مزیدار خوند کوو شاسوار چې اجامت کوي نو بد کوي. جهانګیر ورباس خان دواړه ژوندي دي څوک چې صفت ته سنجیدت کوي نو بد کوي. ډېر ښه دی نادان صاحب. جهانګیر او ارباز خان دواړه ژوندي دي لا څوک چې صفت ته سنجیدت کوي نو بد کوي. انضمام خو په ټول کلي کې بدنام یم، ما سره چې څوک محبت کوي نو بد کوي. ډېر نادان صاحب ډېره زیاته شکریه چې تاسو مونږ ته په پروګرام کې پروګرام ښایست مې راته جوړ کړو. خسته غزلې مې ووي، خسته نظمونه مې ووي. وایي زلفو ته ورکړي تاولونه وو جوړ چې د په کلي اخترونه وو. تا ویل راځي به په دې لاره نن دغه لیونی زړه کې وهمونه وو. په دې یو څو شعرونو سره بهار تنها صاحب ته بلنه ورکوم چې په پروګرام کې را سره خپل د زړه خیالات شریک کړي. بهار تنها صاحب په پروګرام کې به راته څه ویل غواړي؟ زه به ورته د غزل نه مخکې یو څو شعرونه ووایم چې دغه تور رقیب ته دې ټیټ سترګې کم، دغه تور رقیب ته دې ټیټ سترګې کم، دی نه پس پانسی مې کا حلال مې کا اشنا. او زه تنها دې ډېر زیات کړولی یم، زه تنها دې ډېر زیات کړولی یم، بس ته مهربان شه په قلار مې کا اشنا. نوې غزل در سره شریک کومه چې د لمبو په سر مې ژوند دی څومره خوند دی، د لمبو په سر مې ژوند دی څومره خوند دی، د ازغو په سر مې ژوند دی څومره خوند دی. او بې غیرته شیخ سره لانجه مې د په سر، بې غیرته شیخ سره لانجه مې د په سر، دی نه پس رقیب سره مې جنګ دی څومره خوند دی. او نشي ډېرې دي خوږه یاره بې له تانه،
نشي ډېرې دي خوږه یاره بې له تانه چرس دي شراب دي کوکنار دی او بنګ دی څومره خوند دی او ته چې ما زوروي او رقیب ته خاندي ته چې ما زوروي او رقیب ته خاندي د تنها ژوند خواص یم تنګ دی څومره خوند دی د لمبو په سر مې ژوند دی څومره خوند دی او د ازغو په سر مې ژوند دی څومره خوند دی. ډیره زیاته شکریه تنها صاحب چې تاسو موږ د غزلې ووي په دې پروګرام ټیم هم په ختمېدو باندې بها تنها صاحب نه پس سجاد صاحب ته بلنه ورکوم چې پروګرام ښایست نور هم زیات کړي. سجاد صاحب په پروګرام کې راته څه ویل غواړي؟ زوړ غزل دی دینه مخکې مې ویلی مو یو ځل غمونه تش غمونه د خندا په سړانده شو غمونه تش غمونه د خندا په سړانده شو ای خدایه دا ښکلي خو بدرنګ کېدو وفا په سړانده شو ریباره تا د خدای تباه و برباد کی تا د خدای تباه و برباد کی ستا د خولې نه سوال جواب په سړانده شو او بس ته دا غوسه دې لږه کمه که ظالمه لیونیه دا غوسه دې لږه کمه که ظالمه لیونیه ستا د خولې یوي مسکا په سړانده شو او نن یې لږ شان وینه وه په کار خو مجنونان ټول د پی ولاړو نن یې لږ شان وینه وه په کار خو مجنونان ټول د پی ولاړو همزولو ته یې غلي وندې وویل په سجاد په سړانده شو. ډیره زیاته شکریه. په پروګرام کې را سره کم شاعران ناست وای نه تاسو غزلې واورېدې په پروګرام کې سره زه خپل کیمرامین ته ویم چې لږ کیمره تاو کړي. موږ سره په پروګرام کې ناست امام حسین صاحب هغه موږ سره په پروګرام کې ځکه کېناستل چې سپیشل حضرت حامد چې کوم دا خو د مونږ سپیشل پروګرام کتونکي دي که نه خو چې دی ته دی پیغام ورسي نو اختر مبارکي مو ورته پیش کړي ده. اختر هم د کړی دی بهار صاحب سجاد نادان صاحب ما د طرف نه ټول ټیم د طرف نه ته سپیشل سلامونه د اختر مبارکۍ. په تلو تلو کې دا یو شعر ویمه چې وي سترګې د خنجر لګي سترګې د خنجر لګي زړه زما په سر لګي سترګې د خنجر لګي زړه زما په سر لګي څنګه دې زما اب کما تا نه دې اکثر لګي سترګې د خنجر لګي زړه زما په سر لګي څنګه دې زما اب کما تا نه دې اکثر لګي. انشاءالله په نیکسټ پروګرام کې بیا موږ تاسو سره ملاقات کوو. اوس ارمان ټي وي تاسو نه اجازه اخلي فکرمن صاحب تاسو نه اجازه اخلي سجاد صاحب د بهار تنها صاحب او انضمام نادان صاحب د طرف نه. اوس انشاءالله په نیکسټ پروګرام کې بیا موږ تاسو سره ملاقات کوو. تر هغه وخت پورې موږ ته انتظار کوئ. انشاءالله موږ به تاسو سره بیا ملاویږو. اوس تاسو نه منظور تاثیر صاحب اخلي اجازت د الله په امان.